درد په پرهرونو کې تنګ شوی دی او خلک په ښارونو کې تنګ شوی دی. درد په پرهرونو کې تنګ شوی دی او خلک په ښارونو کې تنګ شوی دی. دغه سړی څومره بدنصیبه دی او دی زمونږ په زړونو کې تنګ شوی دی. دغه سړی څومره بدنصیبه دی او دی زمونږ په زړونو کې تنګ شوی دی. چا مندر ګرجې ته زنځیر واچو او څوک په جوماتونو کې تنګ شوی دی. یو کور کې اوسیږي خو چې دا ولې او ورور په خپلو وروڼو کې تنګ شوی دی. لویه شوم منیره ستا د لاس بنګړې نور مې مړوندونو کې تنګ شوی دی. ګرانو ملګرو، د خپل ملګري لخوا سلامونه واخلئ. هیله لرم چې روغ به جوړ به او خوشحاله به. د وصال مازدیګر زمونږ په کینګرګلی بونیر کې دی. د منیر بونیري رورخواله راغلی یم. ښکلي نوي شعرونه یې لیکلي دي. غواړم چې د غره په دې لمن کې دغه شعرونه ریکارډ کړم او ستاسو سره شریک کړم. په شریکه باندې منیر رور اورو چې د هغه د شاعرۍ نه خوندونه واخلو. منیره سلامونه مو واخله روره. وعلیکم سلامونه نیازک خانه روره، ډېره زیاته مننه. والله دې ډېر ژوند درکړي چې همدغسې د پښتو ادب دپاره د پښتو ژبې دپاره دغه خپل کوششونه جاري وساتئ. شعرونه درته وایم د غزل نه مخکې شعرونه څه داسې دي چې په غره کې لاره ویسته ډېر اسان دي. په غره کې لاره ویسته ډېر اسان دي، په زړه کې لاره هر څوک نشي ویستی. په زړه یې لاس کېښود ویه منیره، په زړه یې لاس کېښود ویه منیره، په ده کې لاره هر څوک نشي ویستی. ډېر ښه دی. نور شعرونه دي چې ډېر به مې نه زورې کمزوری یم احساس مرمه، ډېر به مې نه زورې کمزوری یم احساس مرمه، د هر پښتون د جنازې د کټ د پاسه مرمه او پردو زما تاریخ لوستلی نږدې نشي راتلی. پردو زما تاریخ لوستلی نږدې نشي راتلی، دا زه چې مرمه نو د خپل سړي د لاسه مرمه. ډېر ښه دی. دا ستا په سر باندې د خلکو دشمن شوی یمه، دا ستا په سر باندې د خلکو دشمن شوی یمه، دا ستا په سر باندې د خپل بابا میراث مرمه. خو زه د تنکۍ ځوانۍ میخوار یم په ما مه یریږه، زه د تنکۍ ځوانۍ میخوار یم په ما مه یریږه، زه چې جام مړ نه کړم والله که د ګیلاس مرمه. د کاکا زویه پوله ستا شوه پټی ستا شو دا جایداد ستا شو، خو د کاکا زویه پوله ستا شوه پټی ستا شو دا جایداد ستا شو، خو بد لګېدلی یم ما پاسه وه را پاسه مرمه. ډېر ښه دی. دا شعر راته بیا ووایه. دا شعر ډېر ښه دی. د کاکا زویه پوله ستا شوه پټی ستا شو دا جایداد ستا شو، خو بد لګېدلی یم ما پاسه وه را پاسه مرمه. او غزل دی چې اذانونه د ماښام کېږي، چې اذانونه د ماښام کېږي، په ما هم دغه وخت الهام کېږي. نن میخانې ته نه حجرې ته ځمه، نن میخانې ته نه حجرې ته ځمه، چاوې نن دلته انتظام کېږي. او زه چې ټپه د غره د سره وکم، زه چې ټپه د غره د سره وکم، په دې څه چل په سر د بام کېږي. په دغې ښار کې لا قصې د حسن، په دغې ښار کې لا قصې د حسن، د سواد بونیر او د باګرام کېږي. غریب ته څوک په خیرالې نه وایي، غریب ته څوک په خیرالې نه وایي، خان ته د لرې نه سلام کېږي. او مقته ده چې دلته منیره په رڼا ورځ باندې، دلته منیره په رڼا ورځ باندې د انسانانو قتل عام کېږي. ډېره مننه. ډېره مننه منیر روره. یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم. ګرانو ملګرو، د منیر رور چې کم غږ دی، کم آواز دی، په دغه شعر کې دغه پیغام دغه پښتنو له ورکوي. او هر کله چې مونږ د هغوی نه شعرونه ریکارډ کړي دي، نو د ټوپک نه ځان رامنې کول یاد کړي دي. خپل ولس ته دغه پیغام ورکړی دی چې ځان له ټوپک رامنې کړي او د قلم لاره خپله کړئ، نو د پرمختګ لار ده. د قومونو سره به سیال شئ. دا خلکو مني په زور یې منلي یې، نو ولې نه چې دغه هڅه هم وکړو چې د قلم خاوندان هم شو او د دغې ترقي یافته چې کوم ملکونه دي د دوی په سبک کې دا پښتانه هم وردېږي. دغه دعا به وي، تل به وي، زمونږ به وي، د ټول ولس به وي چې الله دې وکړي چې په پښتنو کې دغه شعور پیدا شي او ټوپک پرېږدي او قلم خپل کړي. د منیر رور دغه یو څو شعر راسره دي، غواړم چې دغه در سره شریک کړم او بیا درنه په مخه ښه واخلم.
منیر رور وایي چې دا زندگی مې نوره نه ده خوښه، دا زندگی مې نوره نه ده خوښه یار، غلامي مې نوره نه ده خوښه، دا زندگی مې نوره نه ده خوښه یار، غلامي مې نوره نه ده خوښه، تا پکې ذکر د شرابو کړی، ستا شاعري مې نوره نه ده خوښه. ملاوې تنګ شومه د دغې خلکو، امامتي مې نوره نه ده خوښه. په دغې شعرونو خپل ورور نیازک خان له اجازه راکې، خو د هغې سره سره د افتخار رور ډېره مننه چې دغه ویډیو یې رانه ریکارډ کړه. د ارماني رور مننه کومه، توفیل زموږ تر څنګ دی، موسی احمد سالار دی، او په تیره انتظار یوسفزی هم دی. د دې ټولو ملګرو ډېره مننه چې دغه ناستې را جوړ کړو او د خوند رنګ شاعري مو د منیر رور نه ریکارډ کړله چې هر ځای الله مو ښاد لره، آباد لره، د لوی الله په امان.